الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب إجراء أحكام الناس على الظاهر إلى الله تعالى. دا باب چې دی باره کې دی چې شرعي احکام د خلکو د ظاهري حالت مطابق جاری کیږي او د دوی پټ حالت الله رب العزت ته سپارل شوی دی. په دې باندې به دغه فیصله نه کې، په دې کې به دغه بیان شي که یو کس په خوله کلمه وایي که دننه هر څه نو بسته به مسلمان ګڼي. هغه معامله چې دی باطني د باری تعالی سره ده، که رښتیایي ایمان راوړی او که دروغو راوړی دی، بس په دې کې به ته کار نه لري، ته مکلف نه یې. شریعت چې دی ظاهر ته ګوري. قال الله تعالی، الله رب العزت فرمایي فإن تابو کچری توبه ویستله هغوی واقاموا الصلاة او قائم کړو منځ، وآتوا الزکاة او ورکړو زکات، فخلو نو خالی کړئ سبیلهم لار داغوی، ان الله بشک باری تعالی غفور بخون کې رحیم مهربان دی. مفسرین کرام د دې آیت مطلب داسې بیانوي چې کم کس د کفر او د شرک نه توبه وویستله، په ظاهري لحاظ سره د فرضي چې کم احکامات دي، یعنی روجه، زکات وغیره شو، په دې باندې پابندي وکړه، نو اوس به په هغه باندې هیڅ تعرض نه کیږي. اگر چې هغه د نفاق د وجې نه دغسې کارونه کوي، یعنی په زړه کې مسلمان نه دی خو ظاهراً دغه عملونه وکړه، نو دغه معامله چې دی دا به باری تعالی ته سپارل کیږي، ځکه چې د زړونو حالاتو باندې باری تعالی پوهیږي. مسلمانان چې صرف په ظاهري احکاماتو باندې پابند وي، مثلا فرضي چې څومره احکامات دي، یعنی روجه، مز وغیره شو، او دینه انکار چې دی هغه نه کوي، بس ته به دا مسلمان ګڼي. او که د دوی نه انکار وکړو، یعنی کم ضروریات د دین دي، یعنی آخرت نه مني، کتابونه نه مني، دغه څلور پیغمبران نه مني، د دوی نه انکار وکړو، نو اوس به داسې کس ته مسلمان نشي ویل کیدی. نو لنډه ده، په دې باب کې به مونږ او تاسو ته دا بیان کی امام نووي رحمه الله چې شریعت چې دی هغه ظاهر ته ګوري. که یو کس ظاهر انداسې ګټه به جوړ کړی و چې اعمالیم کول، انکار نه کولو د مسلمانانو، بس هغه ته به ته مسلمان وي، کفن دفن به هغه مکه رنګې کېږي لکه څنګه چې د مسلمان کېږي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ابن عمر رضی الله عنهما نه روایت دی، فرمای چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې امرت ان اقاتل الناس، ما ته د دې خبرې حکم شوی دی، ان اقاتل الناس، زبه تر هغه وخته پورې خلکو سره جنګیږم، حتی تر دې یشهدوا ان لا اله الا الله، چې دوی د دې خبرې شاهدي ورکړي چې نشته لایق د عبادت سوا د الله جل شانه نه، وان محمدا رسول الله، او محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزکاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام. او د مونځ پابندي شروع کړي او زکات ورکړي، کله چې دوی دا کارونه وکړه، فاذا فعلوا ذلك، که دا کارونه دوی وکړه، نو
نو عصموا مني دماءهم و اموالهم، نو دوی ویني مالونه زمانی محفوظ پاتې شول، یعنی دغه محفوظ کل، خو الا بحق الاسلام، لیکن د اسلام حق خودلو د پاره به ځان او مال مطالبه کوي. وحسابهم علی الله، د هغوی حساب او کتاب به الله جل شانه ته سپارل کیږي. یعنی بحق الاسلام نه مطلب دا دی چې د مالونه خو ټول په حفاظت کې دي، خو په هغه وخت کې به محفوظ نه وي چې کله ته مسلمان وي بل مسلمان دی قتل که، نو قصاص پتا باندې شته، نو بیا ستا وینه محفوظ نه ده. نو په دې کې دغه رالل چې عصامو معنا دا ده بچ کېدل، خلاصېدل، یعنی د یو بد کار نه حفاظت کېدل، له عذاب خلاصېدل، دغه ټول معناګانې راځي چې په دې حدیث شریف کې راله چې هغه خپل ځان دغه ټولې بچ که په محفوظ کې شو. او بل رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې امرت ان اقاتل الناس، ما ته حکم شوی دی تر هغه وخته پورې به زه جنګېږم تر څو چې خلک کلمه ونه وایي، نو هغه وخته پورې به زه جنګېږم، او چې کله کلمه ووایي بس ختمه شوه، کلمه یې وویله نو عصموا مني دماءهم و اموالهم الا بحق الاسلام. که دوی کې کم کس مسلمان شو، د دوی مال او ځان به څه شي اب محفوظ شي، او حساب به د الله جل شانه سره وي. یعنی بس ظاهرا یې ویلي، بس هغه اوس خپله خبره ده، که دروغ اسلام راوړي دننه منافقت وي، خو اسلام چې دی هغه ظاهر ته ګوري، په دې کې به چې دی په دې کس باندې به تعرض نه کیږي، دته به ضرر نشي رسولی، بس شریعت ظاهر ته ګوري. بل روایت په دې باب کې وعن ابي عبد الله طارق بن اشيم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى رواه مسلم. دلته بم دا بیان چې څوک د توحید کلمه وایي د هغې مال او ځان چې دی هغه محفوظ شو. دا دلته چې دی ابو عبدالله یعنی طارق بن اشیم رضی الله عنه نه روایت دی، دا فرمای چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی یقول فرمایل من قال لا اله الا الله، څوک چې دغه کلمه د توحید وایي وکفر بما يعبد او انکار وکړي د هغه څه نه چې عبادت کولی شي، یعنی د نورو عبادت نه کوي من دون الله سوا د الله نه، یو د باری تعالی عبادت کوي، نو حرم ماله و دمه، نو د هغې مال او ځان چې دی هغه محفوظ شو. وحسابه على الله تعالی، او د حساب کتاب چې دی هغه الله ته وسپارل شو، هغه سره په الله رب العزت حساب او کتاب کوي. یعنی چې کمو کفارو مشرکینو چې کلمه وویله اسلامي قبول کو، اوس د هغې د مسلمانانو رونه ګڼل کیږي، لکه څنګه چې د دې مال، ناموس، حفاظت په اسلامي امارت باندې لازم دی، نو هر هغه څوک چې هغه مال یا ځان ته تعرض وکړي نو بیا اسلامي امارت لازمه ده چې هغې مال بیرته اخیستلو هلې ځلې وکړي، هغه ته دې واپس ورکړی شي، او که قتل یې کړی وي نو قصاص به ورته اخلي. یعنی مطلب که هغه ایمان راوړو ظاهري اعمال یې ټیکو، دننه معامله خو الله سره ده، معامله اسلام یې راوړی، که دې هغه قتل که نو د ده به قصاص اخیستل کیږي. نو حساب علی الله تعالی بیا دا راله چې هغه باطن پټې غلطي، یعنی هغه عقیدې هغه حساب د الله په ذمه دی، نو ته خو په دې مکلف نه یې. بهرحال نو مناسبت د باب سره همدکه خبره ده، بس ظاهرا یو کس اسلام قبول کړی دی، بس هغې سره به مکه معامله کیږي چې کومه یو عام مسلمان سره معامله کیدلی شي، نو شریعت ظاهر ته ګوري. وعن أبي معبد المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا
ابو معبد مقداد ابن اسود رضی الله عنه نه روایت دی فرمای چې یو ورځ ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي ای د الله رسوله ارأیت ما ته خبر راکا ان لقیت رجلا من الكفار فاقتتلنا که زه یعنی زما د کافرانو نه یو کافر سره یعنی په جهاد کې یعنی مطلب مخامخ شوم هغې ته زه مخامخ شوم ما ته خبر راکا او فاقتتلنا او مونږ دواړو په خپلو کې څه شی وکړو قتل و قتال یعنی جنګ هم وکړو فضرب احدى يدي بالسيف فقطعها او بیا هغه زما یو لاس په توره باندې پرې کي په دې جنګ کې او ثم لا ذمني بشجرة فقال اسلمت لله او بیا زما د وار د بچ کېدو نه دپاره یو بوټې ته یعنی یو ونې ته پورته شي اخواتې نه واوړي او بیا هغه نه پس فقاله هغه دا خبر وکړي چې اسلمت لله الله جل شانه دپاره ما اسلام راوړی دی نو په دې کې به زه اقتلوه یا رسول الله بعد ان قالها ایا زه به هغه وجنمه پس ته دې نه چې هغه دا ووایي زه به هغه وجنم پس ته کلمې ویلونه فقال لا تقتله فقلت يا رسول الله قطع احدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې نه نو فقلت دا وی چې یا رسول الله اے د الله رسول قطع احدى يدي زما یو لاس خو پرې کړی وي که نه یعنی قد ثم قال ذلك بعدما قطع او د دې وروسته اسلام اقرار کړی وي یعنی اولی زما لاس کټ که او بیا هغه نه پس دې دا کلمې وویلې فقال لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنه بمنزلته قبل أن يقول كلمة التي قال متفق عليه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مغسی وفرمایل چې می وجنه فإن قتلته فإنه بمنزلتك که تا هغه مړ کو نو هغه ته به هغه درجه ورکړی شي کمه درجه باندې چې ته مخکې وي او که ته په هغه درجه کې راشي نو هغه اسلام منلو نه مخکې و متفق علی ومعنى أنه بمنزلتك اي معصوم الدم محكوم بالإسلامه معنا د دې چې انه بمنزلتك دا چې هغه وینه د اسلام راوړلو په وجه محفوظ پاتې شي یعنی وجلی حرام وي بیا ځکه چې هغه خو اسلام راوړو انك بمنزلته اي مباح الدم بالقصاص لورثته لا انه بمنزلته في الكفر والله اعلم او معنا دا چې انه بمنزلته د دې معنا چې دا چې ته په مباح الدم شي یعنی وارثانو ته اوس حق حاصل دی چې تا قصاص کی خو د دې دا مطلب نه دی چې ستا درجه د کفر شو یعنی ته کافر شي په دې باندې ته کافر کیږي نه الله رب العزت په دې باندې خپويږي نو په دې کې دغه رالل چې زه ملاقي شمه یو کس ته کفارونه یعنی لقیت رجلا من الكفار یعنی د جنگ په وخت کې زه یعنی یو کافر سره جنگ وکم علما لیکلي چې اسلام ډیر اوچته مذهب دی او د دې مذهب تاسو سخاوت وګورئ د جنگ په وخت کې هم ثابتېږي که جنگ په وخت کې کافر ستا لاس لاندې راشي هغه درته کلمه ووایي نو اسلام چې دی دغه کافر چې دی کافر نه ګڼي اوس ځکه چې هغه کلمه وویله اوس دغه کس چې دی دا به مسلمان ګڼل کیږي او بیا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل ان تقتله یعنی د دې قتل نه وړاندې ته څه شی وې معصوم الدم مسلمان وي نو ستا قتل جایز نه و که نه نو کله چې دې هغه قتل کو
نو اوس چې دی ته مباح الدم وګرځېدلې لکه څنګه چې هغه د کلمې ویلو نه وړاندې مباح الدم کافر و که نه نو هغه مرګ چې و جایز و تا دپاره او د کلمې ویلو وروستو هغه معصوم الدم مسلمان شو مرګ جایز نه دی نو دلته دی نه دا مراد دی په لنډو الفاظو کې به درته ویم اوس وګوره ته مسلمان وي هغه کافر دی نو هغې وینه تویول تا دپاره مباح دي تی تویولی شي اوس چې هغه مسلمان شو اسلام یې راوړو اوس خو نه دی که نه اوس خو د هغې مال جان ټول به ته حفاظت کې ستا مسلمان رور شو او که تا د اسلام راوړلو نه بعدم د هغه وینه دی تویه کړه نو اوس به تا نه قصاص اخیستل کیږي قصاص به ورکې بله خبره ده بیا جنگ په محل کې چې تا قتل که اوس به مخکې راشي د هغې باندې قصاص شته و که نه خو دیت خو وي اگر که قصاص نه وي ښه نو همدکرنګې بل روایت چې دی په دې باب کې وعن اسامة بن زید رضی الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم على مياههم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجل منهم فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته دلته چې دی اسامه بن زید رضی الله عنهما نه روایت دی فرمای چې مونږه جوهینی قبیلی طرف ته د وادي دا یو وادي دا حرقه په طرف روان کړو یعنی جوهینه یو قبیله ده او فصبحنا القوم على میاه مونږ سهر وختي د هغې اوبو یا کویې یا چیني ته ورسېدو یعنی هغه ځي کې م سهار که یا هلته مونږ ورسېدو دغه ټولې معناګانې ورته راځي او ولحقت انا ورجل من الانصار رجل منهم فلما غشیناه وی زه او یو انصاري صحابي د دغې قبیلې یو کس پسې شو زمونږ په منځ کې جنګ وشو فلما غشیناه یعنی کله چې مونږ هغه لاندې کړو نو قال لا اله الا الله نو هغه څه شی ویلي لا اله الا الله فکف عنه الانصاري وطعنته برمحي حتى قتلته دغه فرمایي چې هغه لا اله الا الله کلمه ویل نو انصاري صحابي تېنه سمدستي لرې شو یعنی فکف عنه بند شو لیکن ما خپل هغه نیزه دومره په نیزه باندې دومره ووهلو تر دې چې حتی قتلته هغه مړ شو یعنی قتل مې که فلما قدمنا المدینة بلغ ذلك النبي فقال لي یا اسامه اقتلته بعدما قال لا اله الا الله کله چې مونږ مدینې منورې ته ورسېدو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته دا خبر ورسېدو نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ما تو فرمایل یا اسامه فقال لي ما تو فرمایل یا اسامه ای اسامه رضی الله عنه مبارکه بعدما قال لا الا الله اقتلته یعنی پس ته لا اله الا الله نه چې هغه ویلي تا هغه مړ کو بیا دې مړ کو قلت یا رسول الله دا فرمایي چې ما وی اې د الله رسوله انما كان متعوذا دغه اسامه رضی الله عنه مبارک فرمایي چې ما ویل دا کلمه د ویرې او د ځان خلاصون دپاره یې ویلې وه فقال اقتلته بعدما قال لا الا الله نو ما ته ویل پس د دې نه چې هغه لا اله الا الله بیا دې قتل کو هغه دې مړ کو نو فما زال يكررها علي حتى تمنيت اني لم اكن اسلمت قبل ذلك اليوم متفق عليه دا وی چې دا جمله بیا بیا تکرارول یعنی يكررها یعنی فما زال يكررها علي یعنی ما ته حتى تمنيت اني لم اكن اسلمت قبل ذلك اليوم چې ما دا تمنا وکړه ارمان مې وکړه چې انی لم اکن اسلمت قبل ذلك اليوم چې نن نه مخکې هیڅ مسلمان شوی نه وي چې دومره ما بد کار کړی دی وفي روایت فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اقال لا اله الا الله وقتلته بیا په یو روایت کې داسې راځي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هغه وفرمایل چې هغه په لا اله الا الله ویل او تا هغه ووجلو وقلت یا رسول الله ما ورته ویل ای د الله رسوله انما قالها خوفا من الصلاح ما ویلې چې هغه دا کلمه خو د اصلحې د یرې نه ویلې ده افلا شققت عن قلبه حتى تعلم اقالها ام لا
نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ای تا هغه زړه سیرې کړی و چې پته درته لګېدلی و چې هغه دا کلمه د زړه د اخلاصه ویلې او که نه که ستا د اصلحې ده یرې نه یې ویلې ده. نو فما زال یکررها حتی تمنیت انی اسلمت یومئذ. نو دا فرمایي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دا جمله څو ځله تکرار کا، یعنی فما زال حتی تمنیت، یعنی دا تکرارو نو ما دا تمناو که ارزو که ارمان مې وکړو چې انی اسلمت یومئذ، چې ارمان ما نن اسلام راوړی وی. الحرقه تو بضم الحاء المهمله وفتح الراء بطن من جهينة القبيلة المعروفة. او دغه چې دی لفظ د حرقه چې دی په ضمې د حا مهمله سره ده او فتحې د را سره ده، دا جهینه قبیله کې یو وادي ده، یعنی دره هم ویل کیږي. وقوله او دغه قول چې متعوضا ای معتصما بها من القتل لا معتقدا لها، یعنی دلته دی ویلې چې ای معتصما، یعنی دا چې دا متعوضا و، یعنی د دې مطلب دا دی چې د قتل بچ کېدو دپاره یې داسې ویلې، یعنی عقیده خو دا نه وه که نه، لا معتقدا لها، یعنی د عقیدې نه نه دي ویلې، یرې د یې ویلې، هغه اصلحې د یرې د وجې نه یې ویلې، او دې د وجې نه یې ویلې چې چېرته ما قتل نه کي. نو دې د وجې نه یې ویلې، ګینې دې خو دا کلمه نه ویله، بس اصلحه یې ولیده ویرېدو، نو دې د وجې نه بس هغه لا اله الا الله ویلې، بس ما بیا هم قتل که. نو په دې روایت کې دا سره رالل چې وطعنته برمحي حتی قتلته، یعنی ما هغه چې دی په نیزه باندې ووالو تر دې چې قتل مې که. یو په بل روایت کې راځي په توره مې وهلو، یعنی په یو روایت کې داسې راله او په یو کې داسې راله په توره مې وهلو. ابن حجر رحمه الله د دې دواړو روایت داسې تطبیق کړی چې اول مې وغوښتل چې په توره یې قتل کم، خو په توره مې یعنی وزبر نشو، او بیا مې په نیزه مړ کړو. او دغه مبارک فرمایي چې حتی تمنیت انی لم اکن اسلمت قبل ذلك اليوم، ما ته دا ارمان راغو چې کاش زه اوس مسلمان شوی وی. اسامه رضی الله عنه مبارک ته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه تنبیه ورکولو چې کله هغه په ژبه باندې کلمه ویلې، تا هغه کلمې ویلو نه باید اعتبار کړی وی. پاتې شوه د زړه خبره، هغه د الله رب العزت سره معامله ده. نو مناسبت د باب سره هم دغه خبره ده چې شریعت ظاهر ته ګوري، شریعت چې دی ظاهر ته ګوري. اوس دلته دا خبره چې جنگ په میدان کې نوی مسلمان قتلولو باندې قصاص نشته دی، نو دلته سوال پیدا کیږي بیا ولې اسامه رضی الله عنه نه قصاص وانه غستل شو چې هغه یو مسلمان قتل کو. نو دلته خو یو شبه خو پیدا شو، نو جواب دا دی چې دلته شبه پیدا شو، هغه دا چې که کافر نو قتل جایز دی، نو بیا خو څه خبر، او که مسلمانو نو قتل ناجایز دی. نو د دې شبې د وجې نه دا قصاص چې دی دا څه عقیدېږي چې دا به مسلمان وي او که کافر وي. پاتې شوه د دیت خبره، نو دیت واجب دی. اسامه رضی الله عنه مبارک به دیت ادا کړی وي یا به بیت المال نه به ادا کړی شوی وي، نو دواړه صورتونه په دې کې چې دي هغه جایز دی. نو په دې حدیث کې د کفاري یا د دیت بیان نشته، خو د دې نه دا ثابته شوه چې کمې مسلې حکم سمدستي بیانول ضروري نه وي، نو په تاخیر سره هم بیانول هغه بیا جایز وي. کله چې دغه واقع وشو علماو لیکلي دي چې د دې نه پس چې دی اسامه رضی الله عنه مبارک قسم وکړو چې زه به د مسلمانانو سره به جنگ نه کوم، نو په دې وجه هغه په جنگ جمل او جنگ صفین کې شریک نشو. والله تعالی اعلم. خو لنډه بیا چې شریعت چې دی هغه ظاهر ته ګوري. اوس بل روایت په دې باب کې چې دی وعن جندب بن عبد الله رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثا من المسلمين وإنهم التقوا فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله. نو دلته دا به بیان شي
چې اسامه رضی الله عنه مبارک تکړه مبارز پدې کې قتل کړو د مشرکینو. هغه هم داسې و چې کم کس ته به قصد او اراده وکړه نو هغه به قتل کولو، نو ډېر تکړه و مشرک. بهرحال دلته فرمایي چې جندب بن عبدالله نه روایت دی چې فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو یو ډله مشرکانو سره د جهاد لپاره ولیږل، یعنی بعثا من المسلمین الی قوم، یعنی د مسلمانانو یو ډله ولیږله مشرکینو طرف ته. وانهم التقوا فکان رجل من المشرکین، او دوی د ترمنځ مقابله وشوه. نو فکان رجل من المشرکین، په مشرکانو کې یو کس داسې بهادر و چې اذا شاء چې کله به غوښتل ان یقتصد الى رجل من المفسدین قصد له فقتله. نو د کم مسلمان قتل کولو اراده قصد به کولو، نو قصد به وکړو، اراده به وکړو، نو فقتله، وهغه به یې سمدستي قتل کو. وان رجلا من المسلمین قصد غفلته وكنا نتحدث انه اسامه بن زید فلما رفع عليه السيف. او په مسلمانانو کې هم یو کس هغه اراده وکړه، کله چې هغه مشرک ناخبر ګیرې کو. وكنا نتحدث، نو موږ په خپلو کې خیال وکړو، یعنی مون خبرې کولې خیال وکړو چې انه اسامه بن زید، هغه اسامه بن زید دی. فلما رفع عليه السيف، کله چې د هغه قتل کولو دپاره توره اوچته کړه، نو قال لا اله الا الله فقتله. فجاء البشير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله واخبره حتى اخبره خبر الرجل كيف صنع فدعاه فسأله فقال لما قتلته. نو هغه سړي کلمه وویله چې کله د اسامه رضی الله عنه مبارک چې دی هغه توره پورته که، نو بس هغه یې قتل که. نو په دې کې یو زیری ورکوونکې فجاء البشیر الی رسول الله، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته راغلو. نو فسأله، نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د حالاتو هغه پوښتنه وکړه. و اخبره، نو هغه ټول تفصیلات چې هغه ورکه، ټوله واقعه بیان که. نو د هغه سړي خبرې م ورته ورکه، نو چې اسامه رضی الله عنه مبارک یې راوخته او پوښتنه وکړه. فدعاه فسأله فقال لما قتلته، یعنی هغه دی ولی قتل که. فقال یا رسول الله، اسامه رضی الله عنه فرمایل ای د الله رسوله، اوجع فی المسلمین، هغه په مسلمانانو کې ویره خوره کړې وه که نه، او وقتل فلانا و فلانا، هغه فلان کې هم قتل کړی دی. یعنی ټول د خلکو نومونه یې واغستل چې فلان کې هم قتل کړی. وسما له نفرا، یعنی و انی حملت علیه، ما په هغه باندې حمله وکړه. فلما رأى السيف، کله چې هغه توره ولیده، نو قال لا اله الا الله، نو چې توره ولیده نو هغه سمدستي لا اله الا الله وی. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قتلته؟ قال نعم. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تا هغه قتل کړو؟ ما ورته ویلې چې او. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم قال او فرمایل چې فکیف تصنع بلا اله الا الله، دی کلمې سره بسکه لا اله الا الله، یعنی چې کله فریاد سره، یعنی فریادی جوړ شي، اذ جاءت یوم القیامه، یعنی چې راشي دا لا اله الا الله په ورځ د قیامت، څه جواب به ورکې؟ قال یا رسول الله استغفر لی. اسامه رضی الله عنه فرمایل چې ای د الله رسوله، د الله جل شانه نه ما ته بخنه وغواړه. نو قال وکیف تصنع بلا اله الا الله اذ جاءت یوم القیامه. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بیا فرمایل چې لا اله الا الله کلمې سره به څه کوې چې کله د هغه یعنی قیامت په ورځ فریادي راشي. فجعل لا يزيد على ان يقول كيف تصنع بلا اله الا الله اذ جاءت يوم القيامه. د دې جملې نه بغیر سنویل چې کله به د قیامت په ورځ د لا اله الا الله کلمه راشي، نو ته به څه جواب ورکې؟ نو بهرحال دغه مختلف طریقې سره دغه روایت ذکر شو. وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسبه في سريرته
ومن اظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة رواه البخاري. نو دلته بمدا راشي چې د انسان په ظاهري اعمالو باندې به فیصله کیږي. عبدالله ابن عتبه ابن مسعود رضی الله عنهما نه روایت دی، فرمای چې ما د عمر رضی الله عنه مبارک نه اوریدلی، یعنی سمعت عمر بن الخطاب رضی الله عنه یقول ان ناسا كانوا يؤخذون بالوحي، یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خلکو عیبونه ریخته او دروغ چې دی دا په څه باندې معلومیدل، یعنی هغه به نیول کېدل، یؤخذون بالوحي فی عهد رسول الله. په هغه وخت کې به دا و چې چا به دروغ ویل نو وحی به راله نو هغه به ظاهر شو. وان الوحی قد انقطع، اوس وحی ذریعه هم بنده شوه. وانما ناخذکم الان بما ظهر لنا من اعمالهم، اوس به مونږ تاسو په هغه عملونو نیسو چې تاسو یې کوئ مونږ یې وینو، یعنی ظاهري اعمالو باندې. فمن اظهر لنا خیرا امناه وقربناه وليس لنا من سريرته شيء الله يحاسب في سريرته. بس چې کم کس نه خیر او نیکي ښکاره شي مونږ به هغه نه مطمئن یو، یعنی امناه او وقربناه دا غزړه پټو رازونو سره، یعنی سکار نشته، یعنی امناه وقر وليس لنا من سريرته شيء، یعنی داغه زړه یعنی پټو رازونو باندې زمونږ سکار نشته. الله يحاسب في سريرته، دا غزړه یعنی د ارادو حساب الله جل شانه باخلی په هغه باندې دی. ومن اظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وان قال ان سريرته حسنه، کم کس نه چې شر او بد عمل ښکاره شي یعنی یو بد کار مونږ به د هغه نه مطمئن نه یو، لم نأمنه مونږ به مطمئن نه یو، ولم نصدقه نه به یې تصدیق کوو. وان قال ان سريرته حسنه، اگر که هغه د قول او وعنا مطابق هغه نیت ښه نه وي. نو په دې کې چې د عمر رضی الله عنه مبارک د دې قول نه ثابت دي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروسته اوس دوه صورتونه پاتې دي. کم کس چې د اسلام یعنی قبول کی نو هغه چې د مسلمان به ګڼل کیږي، او چې څوک اسلام نه قبلوي پس هغه خاص هم کافر دی. منافقت په وحی سره پیژندل کېده چې فلان کې سړی منافق دی، فلان کې سړی منافق دی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دنیا نه تشریف اوري وکړه، یعنی د تشریع یعنی دنیا نه رخصتی وکړه، نو وحی بند شو. اوس مونږ نه پیژنو او نه مونږ ته پته شته چې فلان کې منافق دی او که مؤمن دی، دا خو الله رب العزت ښه پوهیږي. نو اوس چې دی مونږ به د خلکو ظاهري اعمال به ګورو، په دې باندې به فیصله کوو. نووي رحمه الله فرمایي چې د دوی سره د پټو حساب کتاب چې دی هغه به الله جل شانه کوي، چې په خوله اسلام نارې وهي په زړه کې ایمان شته یا نشته، نو په دې تحقیق او تفتیش باندې مونږ مکلف نه یو. داسې معامله چې دی هغه به الله ته سپارل کیږي. نو په دې باب کې امام نووي رحمه الله تغه مونږ ته ذکر که، اول آیت راوړه بیا یې حدیثونه راوړه. نو دا باب وضع کړی وم دې دپاره و چې تاسو چې دی یو کس په څنګه پیژنئ چې دغه مسلمان دی، ظاهرا د مسلمانۍ اعمال کوي، د ضروریاتو د دین نه انکار نه کوي، ټول احکامات کوي ظاهرا. اوس په زړه کې مني نه مني هغه معامله چې دی حساب کتاب دغه الله سره دی. نو د دې کس چې دی دا به مسلمان ګڼل کیږي، لکه څنګه چې مونږ مسلمانانو ته کفن دفن یعنی د مسلمانانو ادیره وي، هلته خښونه د سره به همکه معامله کیږي. نور خو الله رب العزت د هر یو کس په زړه باندې په هغه رازونو باندې الله رب العزت ښه پوهیږي. والله تعالی اعلم.